نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مخکې عزتمندو دا خبره موږ ذکر کړې وه چې قرآن مجید دا د الله لخوا نه موعظه ده، دا قرآن مجید شفا ده، دا هدایت ده او دا رحمت ده. دا خبره مخکې ویډیو کې موږ ذکر کړې وې او موږ دا خبره هم ذکر کړې وه چې دا قرآن مجید د الله سبحانه وتعالی د رحمت او د الله د فضل یو منظر ده چې دنیا ته را لېږلی ده. دې خبرې ته هم اشاره سوې وه عزتمندو چې د انسان چې کوم ژوند ده، د انسانانو او د پیرانو چې کوم ژوند ده، نو دا ژوند درې اړخه لري چې هغه انفرادي ژوند ده، اجتماعي ژوند ده او اقتصادي ژوند ده. انفرادي ژوند دا مراد د عزتمندو چې د انسان به د خپل عقیده څنګه وي، د اعمال به څنګه وي، د شپه به څنګه تېرېږي، ورځ به یې څنګه تېرېږي، دا به مونځ به کوي، روزه به نیسي، زکات به ورکوي، حج به کوي، چې کوم دا فرایض دي دا به دا په خپل انفرادي ژوند کې راولي. دې ته ویل کېږي انفرادي ژوند. اجتماعي ژوند دا ده چې ټولنه کې به د انسان څنګه ژوند کوي، خپل خپلوانو سره، خپل کور کې بچیانو سره، خپل ښځې سره، خپل انډیوالانو سره د سیاست به څنګه وي. نو دا به سیاست محمدي صلی الله علیه وسلم اختیاروي. نبي علیه الصلاة والسلام خلیفه و، امیر المؤمنین و، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او دا رقم سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، دغه ټول چې کوم تېر شوي دي، نورالدین زنګي رحمه الله، او دا رقم محمد بن قاسم شو، محمود غزنوي رحمه الله، دا ټول دي موږ او تاسو مشران. دوی چې کوم سیاست اختیار کړی و، موږ او تاسو هم باید دا سیاست اختیار کړو. نو دا اجتماعي ژوند شو. او بل اقتصادي ژوند د انسان. اقتصادي ژوند دا دی چې د انسان به لاسته راوړنې کاروبار چې کوي، نو دا به حلال کاروبار کوي. نو دا چې کوم خوراک کوي، خوراک به حلال وي، خوراک به حرام نه وي. نو دغه درې اړخونه دي دا د انسان او د پیرانو د ژوند لپاره. دغه درې واړو لپاره سراسر چې هدایت ده هغه قرآن مجید ده. نن دې خبرې ته راځو چې په قرآن مجید کې سورة الرحمن کې الله سبحانه وتعالی څلور خبرې ذکر کوي. دا څلور خبرې ډېرې زبردستې، ډېرې د کمال نه ډکې او ډېرې اوچتې خبرې دي او ډېر اوچت شیان دي. په دې څلور شیانو کې اول چې الله سبحانه وتعالی ذکر کوي هغه د سورة الرحمن اول آیت ده. اول آیت کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن دا د الله پاک په نومونو کې یو نوم ده. د الله سبحانه وتعالی په ټولو نومونو کې چې ښایسته نوم ده هغه رحمان ده. نو موږ او تاسو عزتمندو چې کله قرآن کې وګورو، نو په قرآن مجید کې د الله پاک نوم لفظ د الله باندې ډېر زیات راغلی ده. هغه وجه دا ده چې عربو الله پاک پېژانده، نو په لفظ د الله به پېژانده. نو ځکه قرآن مجید کې لفظ د الله ډېر راغلی او لفظ د الله دا د الله پاک ذاتي نوم ده او رحمان او رحیم صفتي نومونه دي. نو ما دا خبره کړې وه چې د الله پاک په نومونو کې چې ښایسته نوم ده هغه نوم د رحمان. دې باندې دلیل دا ده چې ګور د الله پاک دې رحمانیت ته کافر محتاجه ده، مسلمان محتاجه ده، هوا کې مرغان محتاج دي، سمندر کې حیوانات محتاج دي، دا ټول د الله رحمت ته محتاج دي. کافر ده که مسلمان ده که هندو ده که سیک ده که حیوان ده که مرغه ده، د هر چا ته الله رزق ورکوي. دا د الله پاک د رحمت منظر ده. الله دومره رحمان باچا ده. نو چې الله پاک په نومونو کې ښایسته نوم رحمان ده، دې باندې دلیل ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې هیڅوک هم خالص د خپل اعمالو له وجې جنت ته نشي داخلېدی. نو صحابي جرأت وکړ چې د الله رسوله ته هم؟ نبي علیه السلام وفرمایل چې زه هم خالص د خپلو اعمالو له وجې جنت ته نشم داخلېدی تر څو پورې د الله رحمت ما پټ کړي، بیا به جنت داخل شم. نو نبي علیه السلام چې جنتي ده، نبی علیہ السلام چې دا قرآن کې ورته الله زیر ورکړی ته جنتي ورفعنا لك ذکرک او سورة الکوثر کې انا اعطیناک الکوثر چې پیغمبر ته جنتي ته الله بخلی. نو نبی علیہ الصلاة والسلام د الله رحمت ته محتاج ده. چې نبی علیہ السلام محتاج ده، نو ما او تا خو په طریقه اولا سره محتاج یو. او بله خبره دا ده چې الله سبحانه وتعالی په خپل ځان باندې الله پاک رحمت واجب کړی ده. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که چېرته کافر انسان د الله پاک رحمت نه خبر شي، نو دغه کافر انسان ما هم د جنت امید وساتي. نو الله پاک دومره رحمان باچا ده. نو ځکه د الله پاک په نومونو کې چې ښایسته نوم شو هغه رحمان شو. دوم آیات الرحمن علم القرآن،
الله سبحانه وتعالی په دنیا کې چې څومره علوم ښودلي دي په دې ټولو علومو کې چې اوچت علم ده هغه علم د قرآن ده. معنی دا ده دا علم د قرآن خو الله ښودلی دی. علم القرآن دغه رحمان باچا خلکو ته قرآن وښودو. چې قرآن وښودو نو دا کیمستري، دا بیولوژي، دا فزیکس، دا طب، دا جغرافیه، دا علوم چا ښودلي دي؟ دا علوم هم الله پاک ښودلي دي. چې دا علوم الله پاک ښودلي دي نو دې نه معلومه شوه چې په دې ټولو علومو کې چې الله ته ډېر خوښ ده او نبي علیه السلام ته هغه علم د قرآن ده. هغه حدیث نه معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو ټولو کې بهترین انسان، خیر اسم تفضیل ده، په تاسو ټولو مسلمانانو کې چې ډېر بهتر ده، ډېر بهترین انسان هغه څوک ده چې اول خپله د الله کتاب زده کړي، تعلم القرآن، خپل قرآن زده کړي، وعلمه او دا قرآن بیا نورو ته ورسوي. نو په ټولو علومو کې چې اوچت علم شو هغه علم د قرآن شو. بیا الله تعالی فرمایي په سورة الرحمن درېیم آیت کې خلق الانسان، دغه رحمان باچا چې الله پاک دا د انسان پیدا کړی ده. نو چې الله پاک انسان پیدا کړی ده، الله پاک خو پیرانو پیدا کړي دي، الله پاک ملایکې پیدا کړي دي، په دې کائنات کې ډېر شیان الله پیدا کړي دي. هغه شیان الله یاد نه کړل بلکې الله پاک انسان یاد کړ. نو معلومه دا خبر شو عزتمندو چې په درېیم مرتبه کې الله پاک انسان یاد کړو. نو په ټولو مخلوقاتو کې چې غوره مخلوق د هغه انسان ده، الله ته ډېر خوښ ده. دا د الله پاک د مخلوق کلایمکس ده. په ټولو مخلوقاتو کې چې الله ته ډېر محبوب د هغه انسان ده. او د انسان ځکه په ټولو مخلوقاتو کې غوره ده چې دا د قرآن نه معلومیږي. قرآن کې الله تعالی فرمایي خلقته بیدیه، دغه انسان بابا آدم یادوي او نور انسانان مراد دي چې دا ما په خپلو دواړو لاسونو باندې جوړ کړی ده. چې څنګه د الله شان سره مناسب دي، الله لپاره لاسونه ثابت دي، او د الله دواړه لاسونه ښه دي څنګه د الله شان سره مناسب دي. نو الله فرمایي د انسان ما په خپل لاسونو پیدا کړی ده. بیا قرآن کې الله تعالی سورة الحجر کې الله فرمایي ونفخت فيه من روحي، الله فرمایي په دې انسان کې ما روح رباني چوف کړی ده. دا روح رباني چې موږ تاسو کوم روح ده، دا روح د الله له خدای الله موږ تاسو کې پکړی ده. بل په سورة الحجر کې الله پاک دا فرمایي 13 نمبر کې الله تعالی فرمایي فسجد الملائکة كلهم اجمعون، ټول ملائکو که جبرائیل یا که میکائیل یا که اسرافیل یا که ملک الموت ده، دې ټولو ملایکو بابا آدم ته سجده وکړه. نو بابا آدم ته چې کله سجده وکړه نو دې نه موږ تاسو هم مراد یو. نو د انسان په ټولو مخلوقاتو کې غوره مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی. چې کله انسان په دین باندې برابري او په دین باندې عمل کوي نو دا انسان چې کوم د ملایکو نه بهتر ده، ملایکو نه غوره ده. نو دریم شی دا ذکر سي عزتمنو چې الله تعالی فرمایي خلق الانسان، الله پاک د انسان پیدا کړی ده. په ټولو مخلوقاتو کې الله کې انسان غوره شو. څلورم علمه البیان، دغه رحمان باچا الله پاک راولګېد او د انسان ته بیان وښود. انسان کې ډېر صلاحیتونه دي خو انسان کې ټولو کې غوره صلاحیت ده هغه صلاحیت د بیان ده. د بیان داسې صلاحیت د ګورې عزتمندو موږ تاسو الله پاک صلاحیت راکړی د کتلو، د اورېدلو، د بوی کولو، د څکلو او د لمس کولو. په دې ټولو صلاحیتونو کې دې ته خواص خمسه وایي. دې خواص خمسو کې چې غوره صلاحیت د انسان کې هغه صلاحیت د بیان ده. ولې؟ ځکه دا بیان داسې ده چې موږ تاسو په دنیا کې وګورو چې دا څومره خلک مرتبې ته او منصب ته رسېدلي دي، کمال ته رسېدلي دي، نو دا د قوت د بیان له وجې رسېدلي دي. دا څومره چې دنیا کې مثال پیغمبران تیر شوي دي، هر پیغمبر به ډېر ښایسته بیان کوو. نبي علیه الصلاة وسلام به دومره ښایسته بیان کوو چې ان من البیان لسحرا، د نبي علیه السلام بیان کې به یو قسم جادو. خلکو به د نبي علیه السلام بیان واورېدو او د نبي علیه السلام مبارک شکل به یې وکتو، ایمان به یې راوړ. نو په دې بیان کې ډېر غټ اثر د عزتمندو. دا رقم چې په دنیا کې موسی علیه السلام تېر شوی، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، یحیی علیه السلام، هر پیغمبر خپل قوم ته بیان کړی ده. نو دا بیان داسې صلاحیت ده چې الله پاک انسان ته ورکړی چې دا په ټولو صلاحیتونو کې اوچت ده. لکه مثال اوس موږ تاسو الله پاک سترګې راکړي، په سترګو کتل کوو، دا یو نعمت دی او صلاحیت ده. خو که موږ تاسو حیواناتو کې وګورو دا مرغه چې کوم د باز دا په زرو فوټو باندې جګي ډېر بره نه، دا په ځمکه باندې د ستنې کږه شی هم ګوري. نو د باز نظر موږ تاسو نه تېز ده. دا اورېدلو صلاحیت او استعداد الله پاک موږ تاسو ته راکړی ده. خو چې موږ تاسو وګورو په حیواناتو کې دا صلاحیت موږ تاسو نه ډېر ده. تاسو وګورئ اس، چې که څوک په اس باندې سپوري توره شپه یې، نو صاحب د اس ولا چې کله په اس باندې سپوري نو یو دم اس غوږونه سي انټینې ودرېږي، غوږونه یې ودرېږي، اس چې شی واوري خو دا کس یې راوړي. نو د اس غوږونه او سمع موږ تاسو نه تېزه ده. دا رقم دا بوی کول چې دي شامه چې کومه ده
په حیواناتو داسې حیوانات شته چې هغه خپل خوراک په شامه په بوی باندې پیدا کوي دا رقم ذایقه هم دا رقم ده لمس هم دا رقم ده دا رقم په دنیا کې حیوانات شته چې د هغوی دا نظر موږ او تاسو نه تیز دی د هغوی اورېدل موږ او تاسو نه تیز دي د هغوی بې کول موږ او تاسو نه تیز دي نو په انسان کې چې اوچت صلاحیت الله پکې ایښی ده هغه صلاحیت د بیان ده نو مخکې ورته خبره مو وکړه ټولو پیغمبرانو بیان کړی ده او په دنیا کې چې کوم خلک مقام او مرتبې ته رسېدلي دي لکه ډیکټیټران ته وګوره هټلر وګوره هټلر ګوره مرتبې ته رسېدلی ورلډ وار 1 کې وګوره ورلډ وار 2 کې بیا شکست وخوړه دغه هټلر دغه خپل فایر سپیچ کوو د ډېر خطرناک سپیچ و د هټلر چې په جرمني کې بیان وکړو نو د جرمني خلک یې راوپارول د جرمني خلک یې راوپارول او دا دې ته برابر کړو چې تاسو د یهودان قتل کړئ نو د هټلر د سپیچ او د بیان له وجې نه د بیان کې دومره اثر و چې جرمنیان راولګېدو 18 لکه یعنې 6 میلیون یهودیان یې قتل کړي د جرمنیانو دا د بیان له وجې نه او بل عزتمندو چې کله موږ او تاسو ته الله پاک دغه د بیان استعداد راکړی نو دغه د بیان استعداد موږ او تاسو باید د قرآن په خدمت کې ولګو دا باید په دې کې ونه لګو چې دې باندې دنیا وګټو لکه خلک وایي که نه چې تا ته الله پاک مثال ټانک درکړی یا راکټ الله پاک درکړی په دې ټانک او په دې راکټ باندې خلک ګوره مچان او میاشتې نه ولي په دې ټانک او راکټ باندې خلک د الله پاک دښمنان ولي دا د کمال شی ده دا ټانک او دا راکټ دغه رقم دا بیان هم ډیر د کمال او د مرتبې او زبردست شی ده نو دا موږ تاسو په کار عزتمندو دا خپل بیان استعداد دا د الله د کتاب خدمت کې ولګو او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیه تاسو زما له خوانه ورسوئ که تاسو یو آیات هم معلوم د قرآن مجید یو آیات تاته معلوم ده دا هم نورو ته ورسوه د خپل بیان له وجې نه